چې هغه سوالګر راغی او حبیب اعجمی په کور کې ناست ده ول आवाज ورکړ خیر راوړی خدای مو بخښه زه مړه وای زمونږ تا له غوښه پخ کړې ډوډۍ پخ کړې ده زه خپل کار کوه اسم نشته هغه رخصت کړ چې ښځه ورله غوښه پخ شوي راواله چې ورله کاسې یوړله او سمسه یې وردن نه کړله او خورۍ یې راوچته کړه هغه ټوله سره وینه ده سره وینه ده سړی ته راشه دا کټوۍ خو مونږ باندې کړې وه سړی دا ښځې دا غوښه به پوره نی اینځلې نه غوښه اینځلې ته راشه وګوره چې سمسه یې راوچته کړه ټینګه وینه مکمل چې څومره هغه خوروا وه هغه ټوله وینه وه ای کنجوسه ښځه ورته وایي بې خونده ظالمه سوالګري لري خپل حق ورنه کړه پروردګار رب العالمین درته هغه خوروا په وینه باندې بدله کړه او ګوره نبی علیہ السلام مبارک زمانې ته مو ګوره حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ته تشریف راوړ بی بی مبارک ته فرمایي د خوراک څه شته ویاو لږه غوندې غوښه یو ګاونډی راوړې ده او ما ستا دپاره په تاخ کې ایښودې ده چې تاسو راشئ ځکه نبي علیه السلام په کور کې خو به اور هم نه بدېده کله به خوراک وکله به نو ما هغه غوښه په دې تاخچه کې ستاسو دپاره صاحب سنبال ایښودې ده ورېږه هغه دله رالم چې هغه وخورئ ام المؤمنین د مسلمانانو مور بیبي چې کله ورله تاخچې ته یې ګوتې کړې نو غوښه نشته چې ویې کتل د غوښې په دې سپینه بکره پرته ده کاڼې پروت دی حضور پاک مبارک لراله وی ما خو صاحب دلته غوښه ایښودې وه اوس هغه غوښه نشته او د هغې په دې دغه سپینه بکره کاڼې پروت دی وی دا ولې څه چل خو به دې نه کړې وی صاحب یو سوالګری راغلی و هغه آواز وکړه چې خیر راوړی خدای مو بخښه مونږ کله کور څه نو دغه غوښه وه وی ما دې هلکې وې چې که دا دې سوالګري له ورکړم نو نبي علیه السلام مبارک به څه خوري ګوره ځان له نه چې زه به څه خورم صرف د نبي علیه السلام د خاطره چې که دا غوښه دې سوالګري له ورکړم نبي علیه السلام مبارک له مې ایښودې ده وی ما هغه سوالګري ته ووایي چې تا باندې د الله رحم وکړي هغه آواز وکړو څه شی راوړی چې الله د باندې رحم وکړي ما آواز ورکړه چې په تا د الله رحم وکړي ګوره دعا یې ورته وکړه نه یې رټلې دی نه یې ورته سپکه خبره کړې ده او غوښه یې وله ور نه کړه په دې خیال باندې چې نبي علیه السلام مبارک له به وساتم حضور پاک مبارک فرمایي چې ګوره سوالګري لري خپل حق ورنه کړه نو پروردګار د هغه غوښه په کاڼي باندې بدله کړه هله ته خدای وښوله سوالګري د خپل حق ورکوه ما له به دې نه ایښودې خو سوالګري له به دې خپل حق ورکړی دا د هغه حق و چې سوال د الله نوم یې واخېسته او شی ده نه وغوښته زه اکثر طالبانو ته وایم داسې صورتحال دی چې مونږ نه هم خلک سوالونه کوي نو زمونږ مال په کاڼو نه بدلېږي مونږ هغه غوښه خورو خوړه راله د کاڼي خوکي که نه داسې ده که نه ده هغې ته خو یې په تاخ کې وښوله چې دغه غوښه په کاڼی شو په هغې خو خدای هغه نه خوړله مونږ خو یې خورو مونږ له په کاڼي نه بدلوي خو دننه وجود کې دې کاڼی جوړ شي لونم سخت شي سخته قسم دی بیا پردې مال راته هېڅ هم نه ښکاري پردې ځمکه راته هېڅ هم نه ښکاري پردې دولت راته هېڅ شی هم نه ښکاري پردې حق راته هېڅ هم نه ښکاري دا سړن هم کاڼی جوړ شي کاڼی نو د سوالګري یو خپل حقي بهر کې هغه سوالګري له شی ورنه کړ نو هغه چې څه وه هغه ټوله خوروا د هغې نه تکه سره وینه جوړه شوه چکه ښځه ورته وایي چې سړیه حبیبه بس د الله لحاظ او خاطر وکړه مال دې ډېر زیات دی باس د دې سود نه توبه وباسه ګوره سود ډېره لویه ګناه ده توبه ترې وباسه ام د نر بچې ووایي ښه ښځې ما نه خلک هم ډېر نفرت کوي په ژړا شو خلک هم نفرت کوي وختې چې په لاره را روانو نو یو ماشوم بل ته وایي هغه سودخور را روان دی ډډې ته شه بل ماشوم ویره د رسولي نه ګورې ځان بچ که ښځې خلک هم نفرت کوي اخرت کې به الله هم نفرت کوي باس ته نن نه زمونږ توبه ده د سود نه خو توبه په سچه توبه یې وایسته او اعلان یې وکړه اعلان وی چې چا نه ما سود اخیستي راشئ ماله ټول څومره سودونه مې چې اخیستي راشئ ټول سودونه درته واپس کوم چې څومره سود یې د خلکو نه اخیستی و یو په پایي باندې خلکو ته خپل سود واپس کړ 10 کاله که 20 کاله دا ټول سودونه ټول مال یې پکې لاړ ختم شو زه دې خوار او غریب پاتې شم خو باز د سود نه مې توبه ده یاره ته یقین وکړه تاریخ لیکي چې په لاره روان دي که نه نو ماشومان هقسې ولاړ دي چې دا توبه یې ویسته الله ته بزرگ جوړ کو الله ته عالم جوړ کو سودونه خلکو ته هغه حرام واپس کړل ایو ماشوم بل ته آواز کوي دا سړی وګوره څومره نیکی دی مخ نه سینګ شغلې خیږي ایو ماشوم بل ته وایي بل وایي ته راځه یو پټې ورته ورنږدې شو که د ده سوری را باندې پرېوت هم به هم الله وبخي ګورئ الله د هغه ماشومان وړه کې واچوله
کله د سورې را باندې پریوت وختي سوي دوره د الله سره مخ کې سوي کله د سورې را باندې لګید ګوره الله به مون بخي قهر بنازي کې اوس سوي کله د سورې را باندې راغی نو ګوره الله به مو بخي رب العالمین ته حبیب جوړ کړ حبیب عجمی هغه سره زمونږ د احادیث په استادانو کې ګوره لوی استاد دی د سلسله قادریه ګوره بزرگان او د سلسله نقشبندیه بزرگان سلسله ګوره پاغه کې د پیرانو پیر دی په هغه سلسله کې نوم راغلی دی په سچې هغه سود نه توبه وستله نو رونو سود ډېر خطرناک شی دی ګوره خطرناک ګناه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دو حدیث دي معراج ته چې لاړم یو سړی مې ولید د وینو په سور سیلاب کې ولاړ دی د وینو سور سیلاب او داسې سور سیلاب دی چې خوټ کېږي او بل یو سړی په دې غاړه ولاړ دی دا دریاب کې چې سیلاب کې کوم سړی دی غاړې ته راځي نو دا بل سړی په کاڼي په دا خلولي نو د دې کاڼي کې دونه زوري کې د دریاب دې منځ ته ورسوي چغې وباسي نو بیا را روان شي د دریاب دې غاړې له راځي نو دې بیا په کاڼي ولي نو کاڼي کې دومره زوري چې په دا خلو لګي د دریاب دې منځ ته ورسي دې غاړې له راځي او دې په کاڼي ولي او په خوله لګي دې دریاب کې د غاړې ته نشي راتلی دی ولي وې دا ستا د امت سود خور دی جناب کوم چې سود کوي او دې د قبر عذاب دی قیامت نه پس الله به ګوري ورسره چې څه کوي خدای د قبر عذاب دی چې مړ شي دا څه چل به ورسره کېږي او بل حدیث دی په مشکات شریف کې نبی علیہ السلام فرمایي رأيت ليلة أسري بي أبو هريرة رضي الله عنه حديث دی معراج پشپا ماتا الله یو منظر وخو یو قوم نولید رأيت قوما بطونهم كالبيوت داغي خیټه داسې ویل کده کوټو پشان دی خیټه دومره غټه ویل کده کوټو پشان دی فيها حيات مارانو پکې دنه او دا ماران دا سیو چې دا بار نه مالیدل دا خیټه لکه د شیشې غوندې وي لکه د کوټو پشان خیټه و دنه پکې ماران دي او دا د بهر نه ماته ښکاري د جبرئیل علیه السلام نه مې تپوس وکړ چې دا څوک دي دنه پکې ماران دي او چجې وي او خوراک پکې کوي او دې چغې وي او جاړي ورته او لکه کوټو غوندې غټې خې دا څوک دي وی هم اکلت الربا دا سود خواره دي سود خواره دا سود خواره دي نو سود ډېره خطرناکه ګناه ده او بل حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي درهم الربا یاکله الرجل وهو یعلم یو روپۍ د سود ده یوه او یو سړی یې خوري د سود یوه روپۍ ده یو سړی یې خوري دته پته ده چې دا د سود روپۍ ده یوه روپۍ د سود دی یې خوري دته پته ده چې د سود روپۍ ده اشد من 36 زنیة د دې سزا د شپږو دېرشو زناکارونه زیاته ده نبی علیہ السلام فرمایي یوې روپۍ سزا یوې روپۍ سزا ګورې زه نه وایم د دواړو جهانو سردار فرمایي د یوې روپۍ سزا دومره ده لکه شپږ دېرش زناګانې چې انسان کړي بلکې د هغې نه زیاته ده اشد لفظ د هغې نه زیاته ده زمونږ په دې کلي کې یو قبر دی عبرت دپاره دا مې شوی نوم یې نالم او نه یې خیم ځکه په مسلمان پردا چول پکار دی میږي چې کم ځای وي او د هغې نه یې دومره خاوره په دې دوو ګوتو را واغېسته او د میږو په سوړه دې واغېسته میږي به دې تښتي میږي به دې تښتي د دې دوو ګوتو چې دې خاوره راوړه دوو ګوتو باندې او په میږو په سوړه دې واچوله میږي به نه ټینګېږي تښتي به سودخور پکې لاندې پروت دی په دې قبر کې اور بلیږي په سودخور اور خو مونږ ته څه پته لګي او قرآن حکیم کې الله فرمایي فأذنوا بحرب من الله ورسوله سود د الله او د رسول سره جګړه ده جګړه د الله جنګ ته وایي ته عاشق سود کې او ته پیسه به مې ډېره شي نه یمحق الله الربا ویربي الصدقات خیرات وکړو ډېرېږي به پیسه سود سره کمیږي به ظاهر کې به پیسې ډېرې برکت به پکې ني سوړې به ورته کولو چې کله به دې زوی نه جوړي هغه بس غلی پیسه به پې لګي کله به دې ښځه نه جوړي هغه بس غلی پیسه به دې پې لګي کله به ورته مقدمه جوړئ کله ورته بل غم به جوړي کله به ورته بل غم جوړي کله به ورته بل غم جوړي د سود پیسې وي به ډېرې ختمېږي به برکت به پکې ني دا زه نه وایم الله وایي الله چې دا به ختمېږي برکت به پکې ني صدقه زیاتېږي الله وایي دنیا نن په سود نښتې ده پیسې په بینک کې کېده او تنخوا راله راځي دا تنخوا را که دا سود دی منافع ده انټرست دی او پلان کې دی او پلان کې دا ټول سود دی سود که سوچ دی او که سوچ نو ګورې تاوان دی هم دی پکې که د سود دپاره د پیسه په بینک کې کېښوده ټیک ته تا په یو 10 کاله
په دغه لک روپۍ تا 10 کاله سود واغېسته، لیکن د هغې 10 کاله پس د هغې 100 روپو حیثیت ته وګوره څه دې جوړ شوي. اوس چې په هغه 100 روپۍ څو مرلې پلاټ کېږي، نو په هغه 100 روپۍ 10 کاله پس د هغې په 4 حساب نه کېږي. دلته دې بیله خو که ته پرې پوهېږې، نو سود نه ګورې رونو ځان ساتئ. بلکل که چا کړي مضبوطه توبه وباسئ، او که چا نه ښکاره سود اخېستي ولی ورکه غاړه خلاصه که. که چا کړي توبه وباسه، که چا نه دی اخېستي چې ځنه مې سود اخېستی دی ورکه، ته ګوره الله به دله د هغې عوض درکړي. او که چېرته په سود کې دې لیکل کړي توبه وباسه، وی بس الله زما توبه ده. که ګوی دې کړي د چا د سود په شټام باندې، وی الله زما توبه را بس، خیر دې په دې په توبه م الله بخي. کتابت دې کړي په دې د الله په توبه م بخي، الله ما معاف که. خو که پردې حق دې په سود خوړلي، نبی ابا ورکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عرفات په میدان کې اعلان کړي، مخکې سود هلته جایز و. کافرانو خو به بیا وروسته چې مسلماني راغله نو حرام شو، نو اعلان یې وکړو. او د عباس رضی الله عنه به ډېر زیات سود کو، اعلان یې وکړه، خلک اعلان وورئ نن نه پس سود ختم بس. او د عباس زما تره د لومبۍ عمل یې پې خپله وکړه، زما د تره چې څومره سود په خلکو پورې دی ټول ختم بس، نه به غواړي. او یو بل حدیث کې راځي ډېر سخت دی،